پاتشاه باران دی دا نول ومه برخه ورځې تېرېدې خو خپله معشوقه مې لکه څانګې څانګې ارغوان د زړه له درزلا پسې په غځېدو او خورېدو وه د رباب په تارونو او د فلسفې په کرښو کې مې ځان ورکول خپله مشغوله جوړوله خو ځای نه راکاوه بیخي هغسې لکه چې سیندونه مړه جسدونه له تله سر ته ولي له یوې ورځې نه مې بلې ته ذهني فشار او د غړو سستوالی په ډېرېدو شو خوب او خوراک مې بیخي کم شو بس همدې غم خوړم چې د زړه مې وداره څانګه مې د بېلتون سیولی یوړه په دماغو مې څه چل کېده د بدن په بېلابېلو برخو کې مې دردونه پیدا شول ساه مې بنده کېده بالاخره د کټې کړم خو له خیاله مې نه وته د خاطر دا مصره به ډېره رایادېده چې زما د واړه عمر کار دې وکړ خبره ډاکټرانو معایناتو عکسونو علاجونو او دواګانو ته ورسېده بس هغه خبره وه چې هلک مین شو رنګ زیړ شو مورې زیړې بابا ته وړې چې روغ بشي نه یوه ورځ مرګ سره هغه ډاکټر ته لاړم چې له پایله مو غوره کړی و څه ناسمې ورته حالت څرګند شوی و معاینه یې کړم زړې نسخې په غور وکتې نوي درمل یې راته ولیکل ماته یې مخ کړ او راته یې وویل په ذهن دې ډېر بوج دی ویې غورځوه ډېر فکر مه کوه زه ورته مسکای شوم نور مې ورته هېڅ ونه ویل د ځان سره مې ویل څنګه له سوچونو فکرونو ځان وژغورم د دې نیلي واګې اوس زما له ګوتو وتی دی ګورو به چې چیرې ترې پرېوځم ډاکټر زمرک ته مخ کړ او ویې پوښته ته د غزن سې ډاکټر صاحب له ډېرو کلونو راهیسې مې نږدې ملګری دی ډاکټر سر وخوځاوه په لاسونو یې خپلې عینکې سمې کړې او له زمرکه یې دویمه پوښتنه وکړه د غزن شوقونه څه دي هغه ورته وویل ډاکټر صاحب اوس خو همدغه یو شوق دی سوچونه کول ډاکټر وخندل او ویې ویل د دې شوق وړاندې د څه شوق درلود ډاکټر صاحب وړاندې له دې کتاب رباب او غرونو سره شوق و او یو بل زورور شوق هم درلود ډاکټر وویل زه وپوهېدم د کورنۍ له غړو سره یې خبرې وکړه ته یې نږدې ملګری یې ښه به همدا وي چې د رباب او کتاب سره دوه په دوه د کومې غرنۍ سیمې سیل ته ولاړ شئ ګوندې دا تجربه یې په روغتیا ګټوره اغېزه وکړي له کلینیکه راووتو زمرک همدا ټینګار کوو چې سیل ته به ځو زه او ته خو ډېر تللي یو خو دا ځل تلل ډېر اهمیت لري ما ورته وویل هر څه بې ګټې دي څانګه نشته له هرې منظرې نه ساه وتلې ده په کوم څیز به مې له څانګې لرې باسې چې په هر څیز کې څانګه وي د روغتون تنګه کوټه وي او که د بزرګې څوکۍ لمنه دواړه به راته یو راز وي په دې خبره مې زمرک مسکی شو او ویې ویل بزرګه سوکه ده خامخا د چا د کلي هواګانې پرې لګي دې خبرې او شاعرانه استدلال بلا خوند راکړ لا ځواب یې کړم پر شونډو مې ډېرې ورځې پاس تته مسکا خپره شوه زمرک چې زما په شونډو مسکا ولیده په څېره کې د خوښۍ احساس وځلېد پوه شو چې خبره مې ورسره ومنله یو لاس یې زما پر ولې کېښود او بلې هوا ته پورته کړ له خوښۍ نه یې چغه کړه دغسې عادت یې ښه وه دا عادت دې د ادم خان نه و زما د ملګري غزن غوندې پرېکړه دې وکړه بیا سره بیل شو او کورونو ته لاړو مشران او د کور غړي مې د ډاکټر له وینا نه خبر کړل ټوله دا خبره خوښه کړه د اړتیا وړ څیزونه مې د سفر په بکس کې واچول مازدیګر دروازه وټکېده چې پته ولګېده زمرک و ور ووتم له ستړې مشې وروسته مې بلنه ورکړه چې په بیټک کې کېنو بخښنه یې وغوښته ویلې په کور کې مې خبره وکړه زم تیاری کوم سبا سهار به د ګاډۍ سره درته د کور مخې ته ولاړ یم ما ورته وویل زه خو به تیار یم خدا راته ووایه چې زه به چېرته هغه په خندا شو ویل چې د ځای انتخاب مو پخوا کړی و د رباب له ترنګه خو څه جوړ نه شو اوس به در باندې د میا علي صاحب د زنځیرونو شرنګا اورم او یا به د سپین غره د بزرګې څوکې لمن نیسو ګوندې کرامات یې در باندې کار وکړي په دې خبرې یې خندا راوسته او ورسره ومې منله شپه تېره شوه سهار شو رښتیا هم زمرک د ګاډۍ سره راغی او ننګرهار ته د تلو په نیت روان شو زمرک راته وویل چې په تورخم نه اوړو چې د غرونو ننداره مو موخه ده ولې په تېرا لاړ نه شو لارې یې ستونزمنې دي خو زه خیر دی که چارې شته ما ورته د ټوکې په انداز وویل که کچارې نه وي نو بیا ویې خندل ویلې ما د ډېرو غرونو لوړې ژورې له پښو ویستي غم مه کوه په شا دې په غره اړوم
د ګاډۍ د اسپې د موزونو قدمونو د ښکالو د سر او تال په خوند کې د موټرو اډې ته ورسېدو. سیټ مو ونیو، څو شېبې پس موټر حرکت وکړ. لږ وخت پس پلنګ کوچ موټر د خړ خیبر په کږلېچونو کې روان و. زمرک مې د خیال لړۍ غوسه کړه او راته یې وویل خیبر هم دنګ غرونه لري، خو کاش چې د سوات په غرونو په څېر شنه وای. ما ورته وویل ګرانه به وي چې د سوات غرونه له خیبره غوره وګڼم. فطرت باید زموږ ټولې جذباتي، تخیلي، روغتیایي، روایتي او ان روحاني غوښتنې پوره کړي. خیبر په خپل ځای پوره اهمیت لري. د دې په تورو کاڼو کې چې د لرغونو فاتحینو د ښویېدو، نیلیو، د نالونو کوم نقشونه پاتې دي، د نړۍ مؤرخینو ته د هلال حیثیت لري. هغه هلال چې د مازی د ماښامونو لاره ورته معلومه ده. خیبر د یو ستر قامي روایت امین دی او اوس خو په دې غرونو کې د ستر حمزه سندرې هم غزونې کوي. خو ته به وایې چې ما د سوات او خیبر ښکلاییزه پرتله کوله. که داسې وي نو زه د سوات ښایست هم له خیبره ډېر نه ګڼم. د کشمیر رنګ سوات شوخ شینوالی د جمال تږي ذوقونه تازه کوي. دلته هیبت، لوړتیا او ټینګوالی د جمال تږي ذوقونه اوبه کوي او روح د حیرت په وزار د یو نامعلوم ښایست په لور په پرواز راولي. زمرک مسکی شو، ویلې سمه ده، زه پوهیږم چې هسې په نوم د ادبیاتو محصل یې، ګنې کړه وړه دي د فلسفیانو په شان دي. ما څه ویلي دي هغه څه چې زړه ته راځي د مدلل بیان هڅه یې کوم. نور ستا خوښه چې هر نوم را باندې ږدې ما ته منظور دی. زمرک په خندا شو، ویل که دغه راز او مناظرې مو وکړې انشاءالله زما کار به هم وکړې. چېرته د غره په سر به ناست یم، لاسونه به د لیونیانو غوندې اچوم او وایم به من مست و تو دیوانه ما را کی برد خانه. هسې به ځینو شاګردانو دري درس ته غوږ نه نیو. ګوره چې ما ورته غوږ نیولی و. د ښوونکي دا خبره مې څومره په ځای وکړه. ما ورته په مسکا وویل دا الزام خو دې بیرته واخله چې چا دري ته غوږ نه نیوه. د ډومبۍ خبرې غوندې دی، دویمه هم بنسټ نه لري. کومه منظومه خبره چې تا وکړه هغه د مولانا جلال الدین بلخي ده. زمرک په کړس کړس وخندل، ویل چې خبره د مستۍ وه، جذباتي غوندې شوم، بخښنه غواړم. خو ته هم له دې معما خبرونه تیر شه. هغه وزې وګوره څنګه اوازونه کوي. دا راته ووایه چې د خیبر او پېښور د اوازونو ترمنځ توپیر څه دی. په دې خبره ما هم غلی غلی وخندل. دا ځواب به هم په فلسفه کې ګورو، د ډاروین په کتابونو کې به یې ګورو چې د غره او هوارې څاروي په کومو برخو کې توپیر لري او ولې یې لري. ښه په دې نه پوهیږې، خو که درته ووایم چې ښاري او غرنۍ جنۍ څه فرق لري نو تر سبا به هم ستا د ښکلا پېژندنې لیکچر خاتمه ونه مومي. په دې خبره زما د وجود نابلده خوشحالي والو ته بیا څنګه راياده شوه. هغه هم د خپلې خبرې پر اغېز وپوهېد، غلی شو. زه هم په فکرونو کې ډوب شوم. په دې کې کلندر غږ وکړ. موږ دواړه هم رانیغ شو. موټر ودرېده، خپل بکسونه مو کوز کړل او د تیرا موټر ته وختو. د لوړو ژورو شنو غرونو او خړو خوړونو له نندارو وروسته د تیرا غرنۍ سیمې ته ورسېدو. د پښتنو د قامي روایتو په کتاب کې د روایتي ژوند په زړه پورې پاڼه وه. زما ننداره نیمګړې ننداره بللی شئ، ځکه چې زه د زمان او مکان له پنجرو ډېر زر وتم. کله به ماضي ته تللی وم، د څانګې سره به مې خبرې کولې او کله به په راتلونکي وخت کې د څانګې سره یو نالیدلي غره ته د سپینې چینې پر غاړه ناست وم او کله به په راتلونکي وخت کې د څانګې سره د یو نالیدلي غره د سپینې چینې پر غاړه ناست وم. هغې به سندره ویله او ما به ورته د نغمو مترنمې جامې جوړولې. تیرا ته په رسېدو مو یو زلمی ولید. پر لاره د راډیو سندرې اورېدې. د پاخه عمر یو سړی پرې راډیو بنده کړه. ورته یې وویل په لارو کې سندرې اورېدل د پښتنو روایت نه دی. زمرک راته وویل دلته خو ژوند ګران دی، پر سندرو هم قدغن دی. ما ورته وویل ښه قدغن دی، غوږ شه، ټول چاپېریال سندره ده. د مرغان آواز، د روانو اوبو آواز، د ونو د پاڼو آواز، بس لکه د رباب د بیلو بیلو تارونو بیل آوازونه چې یوه نغمه جوړوي. غوږ شه څومره موزنیت او موسیقیت لري، لکه د څانګې د ګلورینو، پاپیو، د ښکالو سر او تال. په داسې حال کې د راډیو سندره داسې ده لکه په حلوا کې اغزي. زمرک په خندا شو، ویل تا رښتیا ویل، ته په هر څه کې د څانګې د ښایست اجزا ګورې، خو د راډیو بندول داسې هنري جواز بلکې روایتي بندیز نه لري. لکه ته چې وایې
ما هم ورسره د سر په خوځول او د شونډو په مسکا ومنله. پر لاره روان وو، یو خوا بل خوا مو کلاګانو ته کتل چې لوړ لوړ خونړي برجونه یې لرل. داسې ښکارېده لکه له دې کلاګانو ترمنځ چې هېڅ اړیکې نه وي، خو د سپینو کوترو سیلونه له یوه برج الوتل او پر بل کېناستل. آخر مو یو ځوان ته وویل چې موږ سیلاني یو. ویل یې هېڅ غم مه کوئ، زما میلمانه یاست. ژیړ مازدیګر و، په غرونو وروستۍ وړانګې خورې وې. داسې ښکارېدل لکه د سیمې نه چې زرین دیوالونه تاو شوي وي. یوه ډله نجونې له ګودره را روانې وې چې زموږ خواته راورسېدې. د ګریوان روپیو او د لمن پاولیو نغمه خپروله. زموږ میزبان سره ټوپک و. زمرک ترې پوښتنه وکړه چې ولې ټوپک ګرځوي. ویل دا د سړیو ګاڼه ده. ماښام حجرې ته لاړو، ښه ډوډۍ را باندې وخوړه. د لمانځه لپاره ټوله حجره پاڅېده. زموږ زړه و او که نه، خو اودسونه مو وکړل او پر لمانځه ودرېدو. بېرته چې حجرې ته راغلو، یو نوي زلمي د تېره د میلمه پالنې خبرې کولې. زمرک ماته په شوخو سترګو وکتل. بیا یې هغه زلمي ته مخ کړ. ویل چې موږ ستاسو میلمانه یوه سندره اورېدل غواړو. هغه مسکی شو او غږ یې کړ: سپین ګله، میلمانه سندرې غواړي. سپین ګل آواز ورکړ: لږ صبر وکړه، څه ګورو چې سپین ګل د چرسو چلم ته ناست و. غړ غړ بریتونه او له جلاله ډکه څېره یې لرله. سرې سترګې زموږ پر لور راواړولې او ویې ویل: تاسو سندرې اورئ؟ ما ته هغه د لارې راډیو رایاده شوه او د سپین ګل سرې سترګې راته مخامخ وې. زړه راته وویل، ورته ووایه چې نه موږ سندرې نه غواړو. خو چا آواز ورکړ: هو، همدوی ویل: ښه ده، نن به ښه آوازونه ورباندې واورم، خو کارتوس نشته. زه یې راوړم، تاسو دا کړکۍ بندې کړئ، غږ تر لرې لاړ نه شي. ځوان ووت. زمرک له بله کټه راغی، ما سره کېناست. ویل یې لکه چې مرګ مو راغی. ما ورته وویل: مازدیګر دې ونه لیدل چې هغه لاروی د راډیو له غږولو منع کړ؟ دوی به البته زموږ دا غوښتنه د ځان سپکاوی ګڼلی وي. دواړه ښه وېرېدلي وو. زمرک راته په غریو نیولي غږ وویل: اجل مو دلته راورسولو. موږ په همدې سوچونه کې وو چې هماغه سور سترګی ځوان راننوت. ټیپ ریکارډر ورسره وو، خو لکه ناوې د راز ټوټو په پوښ کې نغښتی وو. ویې ویل: اول زموږ د وطن سندره واورئ. په سرې واورې واروي، په بیخ ګلونه دې لاړ شه، دا تیرا په غرونو باران وریږي. سرل دې چې زمرک ویرولی وم، خو په سندره کې ډوب شوم، او دا ځکه چې په سندره کې غرونه او باران وو. زه یې ټولګي ته رسولی وم او په غلي او ورو آواز مې د څانګې له خولې دا سندره اورېده: د ګیر چاپېر په غرونو راغله بارانونه، یاره ګلی وریږي. مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی. زه لا په سوچونو کې ډوب وم چې زمرک مې پر ولي لاس کېښود. ویل ته خیال پلو وهې، څه به کېږي؟ د کارتوس آواز، کړکۍ بندول، څه خو شته؟ هغه دا خبرې کولې چې د ټیپ آواز خراب شو. سپین ګل بند کړ، مسالې ترې راوویستې، په اور یې کېښودې او موږ ته یې رامخ کړ. ویل میلمنو خفه نه شئ، دوکانونه بند وو، نوي کارتوس پیدا نه شول. دا زاړه به په اور ګرم کړو. ما او زمرک یو بل ته وکتل او مسکی شو. زمرک ورته وویل: تاسو دې ته کارتوس وایئ؟ هغه وخندل. ویل یې: ولې تاسو دا کارتوس نه بولئ؟ زمرک ورته وویل: نه، د ننګرهار خلک یې مسالې، بیټرۍ یا بالټۍ بولي. په پېښور کې ورته سیلونه وایي. حجره کې ناستو خلکو ته دا نومونه عجیبه وو. ویې خندل. زمرک ورته وویل: تاسو زموږ نومونو پورې وخندل، خو ستاسو نوم موږ ژړا ته راوستی وو. هغه ځوان ترې په خپله لهجه پوښتنه وکړه چې هغه څنګه؟ زمرک ورته وویل چې موږ کارتوس د ټوپک ګولۍ ته وایو. ورته یې د مازدیګر له راډیو خبره پیل کړه او بیا د حجرې او کارتوس ټوله کیسه ورته هغسې وکړه څنګه یې چې احساس کړې وه. د کیسې په ختمېدو په حجره کې داسې یوه زوروره خندا خپره شوه چې تر اوسه راته یاده ده.